حضرات علماء کرام، مشایخ عظام او د کابل ولایت او د مرکز خطیبانو، امامانو، قاریانو، علماء کرامو، الله دې ستاسو د راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کړي. زمانه مخکې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د سمع شکایات وزارت د اطلاعات رئیس جناب مولوی عبدالغفار فاروق صاحب تاسو ته خبره واضح کړه چې نن د دې غونډې مقصد او ستاسې د دې راتللو مقصد هغه دا دی چې ټول د افغانستان اسلامی امارت او بالخصوص هغه وزارتونه چې هغې ته مذهبي وزارتونه وایي، هغه وزارتونه چې د هغې تعلق د امت مسلمه د اصلاح سره دی، د خلقو د اصلاح سره دی، د یو بل سره همکار همکار دی او را روان وخت کې به انشاءالله یو بل سره همکاری کوي. علماء کرامو، ستاسو مرتبه ډیره اوچته ده. الله تبارک وتعالی یو عظیم شان مرتبه درکړې ده، خو د مرتبه سره سره ستاسو مسئولیت ډیر لوی او ډیر اوچت. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی چې یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک مسجد نبوي ته راغی. په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د صحابه کرامو دوه ډلې ناستې وي. یوې ډلې ذکر و اذکار کوله، عبادتونه کوله، تلاوتونه کوله او بیا دعاګانې کولې د الله په دربار کې د دې امت د دې خیر د پاره دعاګانې کولې، لاسونه پورته کړي وو. دویمه ډله ناسته وه، هغه ډلې علم زده کول، هغه ډله هغه طالب العلمانو د علم په زده کولو کې مصروف عمل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې راغی وی کلاکم علی خیر، تاسې دواړه په خیر باندې. بیا پیغمبر علیه السلام او فرمایل دا یو ډله عبادت کوي، ذکر و اذکار کوي، تلاوتونه کوي، رب العالمین په دربار کې لاسونه پورته کړي دي. که د الله تبارک وتعالی خوښه وشوه نو الله به دعاګانې قبولې کړي، او که خوښه ونه شوه الله دعاګانې نه قبلي. دا دویمه ډله دی علم زده کوي. بیا او فرمایل د علم زده کول هم ثواب لري، بل چاته خودل هم ثواب لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې طالب العلمانو په ډله کې کېناستل. بیا او فرمایل انما بعثت معلما، زه د معلم په صفت باندې را لېږلی شوی یم. تاسو هغه ډله یې چې پیغمبر علیه السلام مبارک ډله غوره کړې ده، او هغه ډله کې پیغمبر علیه السلام مبارک دا ناست دی. او ستاسې مرتبه ځکه اوچته ده، تاسو سره د ځان غم نشته، تاسې به د ځان غم نه کوئ. الحمدلله علماء امام شافعی رحمه الله وایي وی که په دنیا کې علما د اولیاء نشي، وی په دنیا کې د سره بیا ولی په دنیا کې په مخ د ځمکه باندې نشته. تاسې اولیاء کرامي، تاسې نیکانې، تاسو سره د ځان غم نه دی پکار، تاسو ته د امت مسلمه غم پکار دی. سعدي رحمه الله هغه وایي یو سړی د خانقاه نه راغی، پیری، مریدي، مراقبې، ذکر اذکار هغه پرېښودله، هغه د علم مجلس ته راغی. بیا ته چا پوښتنه وکړه چې دا علم مجلس ته ولې راغلی، دا دې ولې غوره کړ؟ وی صاحب دلی خانقاه ز مدرسه آمد، یو صاحب دل، یو نیک سړی، تقوادار سړی، د زړه واړه سړی، صوفي سړی، یو خو وچت مسلمان سړی،
صاحب دلی بمدرسه آمد ز خانقا مدرسې ته راغی مراقبې پرېښودې خانقا یې پرېښودله چې پرېښوله چاته پوښتنه وکړه چې ولې دې مراقبې پرېښودې ذکر و اذکار دې پرېښودل کلمه دې پرېښوله لا اله الا الله دومره کرته ویا او مدرسې ته راغلی د علم زده کولو د بل چاته د ښودلو هغه مرکز ته راغلی نو گفتم یعنی عالم و عابد چه فرق بود تا کرد اختیار از این فریق را یو ولی راغلی هغه عبادت کوله د الله بندگی کوله هغه دې پرېښودل او دلته راغلی د عالمانو لاره دې غوره کړه د دې دواړو په مابین کې فرق څه و دا کار دې ولې وکړ نو هغه ورته جواب کې وایي او گلیم خویش بدر میں برز د موج وین جهد میں کونت کې بگیرت غریق را و هغه خانقاه کې چې څوک نازي ذکر او اذکار کوي هغه کوشش کوي چې خپل گلیم هغه د دریاب نه بچ کی دا خپل ځان د دریاب نه بچ کی د اوبو نه وساتي لیکن وین ان جهد میں کونت کې بگیرت غریق را دا عالم کوشش کوي چې خپل خود اوبو د غرقېدلو نه بچما چې کم سړی په اوبو کې لاو کېږي غرقېږي هغه ونیسي چې هغې ته نجات ورکړي تاسې هغه خلې تاسې نجات ورکوونکي خلې تاسې به امت مسلمه ته نجات ورکوي او امت مسلمه هغې ته به رهنمایي کوي او امت مسلمه به سیده لارې ته او ښه لارې ته دعوت ورکوي او راغواړي مرتبه هم لویه ده خو مسؤلیت هم ستاسې ډېر لوی دی ډېر غټ مسؤلیت تاسو ته حواله دی د دې ټول نظام ساتل د دې ټول نظام حفاظت ذمواري هغه نن د عالم ده هغه نن د خطیب ده هغه نن د امام ده په دې شل کلن دور کې د دې نه مخکې دا 15 کاله کېږي د افغانستان کې چې مختلف خل راغلي دی او یلغرې کړی دی الحمدلله دې مجاهد مسلمان اولس هغې ته جواب ورکړی دی هغه اشغال ختم کړی په شکلن دور کې امریکایان راغله څومره ظلمونه یې وکړه څومره زیاتې یې وکړه ستا نظام هم د سوال لاندې و ستا حیا هم د سوال لاندې وه ستا عزت هم د سوال لاندې و تا به د یو حق خبر هم نشوه کولی یو حق اواز دې هم نشله وچتولی تا باندې ډېرې پابندیانې وي سنت او د شریعت مطابق دا شکل او صورت دې نشله پرېښودلی لیکن دغه اشغال ته خاتمه الحمدلله مجاهدینو ورکړه قربانۍ یې ورکړې څنګه قربانۍ یې ورکړې داسې قربانۍ مجاهدینو ورکړه چې د صحابه کرامو هغه یاد او هغه تاریخ تازه کړ هغه خلق هغه تنکي ځوانان هغه تنکي عالمان تنکي حافظان هغې په ځان پورې بمونه وتړله او هغې د اشغال په مقابل کې ځانونه قربان کړ او مجاهدینو هغه قرباني ورکړه چې د غره په سر کې به زخمی شو او بیا به بل ځای ته د انتقال درک نه په غرونو باندې به مزلو یو ورځ دوه ورځې مزل به وشو هغه مجاهد نه به دومره وینه لاړه چې نور به زخمونو د هغې چې دی نو د وینې بندېدو اسباب نه و د زخمونو د جوړېدو اسباب به نه و ډېر د وینو د تللو نه د هغه غره سر کې به مجاهد شهید شو داسې قرباني ورکړه او داسې قرباني ورکړه چې داسې مجاهدین شته داسې فدایان شته د فدایانو نه قبر معلوم دی نه ځای معلوم دی نه ځای معلوم دی نه قبر معلوم دی نه خپلو خپلوانو ته درک لګېږي چې په کوم ځای کې دی قرباني ورکړې ده او کوم ځای کې شهید شوی دی داسې قربانیانې وشوې او دغه مجاهدینو قرباني ورکړه د دې مجاهدینو قرباني ورکولو مقصد دوه څیزونه یو دا چې اشغال د خاتمې وشي دا وطن اشغالو دا د کافرانو په لاس کې دا د کافرانو تسلط لاندې غزو ته وایو چې دلته حکومت نو کزو ته وایو دلته اختیار نو کزو ته وایو دلته وزیران نو دا ټول غلامانو بادارانو د به تاسو مثال ویم په ار کې
داسې درخواستونه موجود دي، داسې درخواستونه چې ستا ولسمشر زلمی خلیلزاد ته پیشنهاد کړي، درخواست یې کړي چې پلانې سړی په پلاني وظیفه مقررو ما ستا اجازت شته که نشته؟ دا حکومت دی، دا رئیس جمهور دی، دا د شرم ټولې دلته وو، دا ټول افغانان د ذلت سره مخ کړي وو. خو لیکن دې ذلت نه موږ چا خلاص کړو؟ موږ مجاهد خلاص کړو، مجاهد قرباني ورکړو، مجاهد د اشغال ختم کړو. نو اشغال هم ختم شو. دویم ارمان الحمدلله سوچا اسلامی نظام، الحمدلله یو سوچا اسلامی نظام په ټول سرتاسر د افغانستان کې حاکم دی او تاسو وینئ چې یو سوچا اسلامی نظام حاکم الحمدلله دا روان. اوس که بعضې خلکو سره تشویش وي، پریشانی وي د دې نظام متعلق، د دې نظام د ساتنې متعلق، اوس خو دا نظام راغی، دا نظام علمیت ته ضرورت لري، دا نظام د خلکو اصلاح ته ضرورت لري، دا نظام د خلکو اذهانو جوړولو ته ضرورت لري. نظام به عالم ساتي، ذهن سازي به عالم کوي، نظام کې به دا عالم وي، دغه عالم به د خلکو اصلاح کوي، دغه خطیب به د خلکو اصلاح کوي، او دغه امام به خپل مقتدیانو ذهن سازي کوي، د هغې اذهان به جوړي. دا ذمواري د خطیب او د امام، او موږ او تاسو به ذهن جوړ کړو. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد نبوي کې ناست، چې ناست یو اعرابي راغی، د غره سړی راغی، د میری او د باندې سړی راغی، چې کله راغی په مسجد نبوي کې ودرېدل او هغه دی کې د مسجد په آداب باندې خبر نو، په جماعت کې بول یې وکړي، میتازې وکړي. حاجي جماعت کې بول یې وکړي، صحابه کرام ورته آواز وکړه مه کوه. نبی علیہ السلام مبارک ورته سوی پرېږدي چې میتازې وکړي. محدثین حضرات وایي چې نبی علیہ السلام ولې سړی د بولو نه منې نه کړ؟ او منې ځکه نه کړ، یو خو دا چې نیمې بولې کړې وي نیمې پاتې وي، داسې نه چې دا باقي بولې دي ته تکلیف ونه رسي. او دویم دا چې یو دی کې بولې کړې وي، که ورته چې مه کوه کله به داسې تاو شي، دا جماعت به حساب هغه شي نجسه شي، دا به نجسه شي، مخامخ ټول جماعت به نجس شي. پرېښودل. خو پرېښودلو نه بعد پیغمبر علیه السلام زورونه ورکوي، وهي رټي، اسم ورته نه وایي، بیا راویې غواړي چې راغی. نبی علیه السلام ورته څه فرمایي؟ ذهن سازي کوي، ان هذه المساجد، ای اعرابي، ای سړی دا جماعتونه چې دي، انما هو لذکر الله، دا د الله ذکر د پاره دي، دا د مانځه د پاره دي، دا د قرآن کریم تلاوت د پاره جوړ شوي دي، دا د بولو د پاره نه دي. که څوک بولې نه کوي که نه، جماعت به صفایي خیال ساتي او تا پکې بولې وکړي. نبی علیہ السلام ذهن سازي کړې که نه ده کړې؟ ذهن سازي کړې ده. زه ته به د خپل ماتحت د مقتدیانو بلکې د ټول د دې امت مسلمه او د دې افغانانو مسلمانانو د دې ذهن سازي کو. دا ذهن سازي تعلق دا زمو تا سره تعلق لري، باید دا چې زو ته د دې ذهن سازي وکړو. او که دا وزارت وي، که تاسې وایي چې امر معروف وزارت دی، امر معروف وزارت دی صرف نظارت کوي، اصلاح دا د علماو کار دی او دا ستاسو کار دی. دا به تاسې کوئ. زمونږ او ستاسو امر معروف وزارت د حج اوقاف، د ارشاد حج اوقاف وزارت، تقریبا یو 2 جمعې مخکې موږ هغې سره مجلس وکړ، او مجلس کې دا ورته وویلې چې زمونږ او ستاسو وزارت ډېر مشترکات لري، ډېر څیزونه مشترک دي. د دې متعلق د امیر المؤمنین حفظ الله فرمانونه راغلي دي. نو موږ ویلې موږ به داسې غونډه جوړه کړو چې هغې کې د دې امامانو د دې علماو سره موږ مذاکره وکړو، دا خبرې ورسره موږ شریکې کړو. د ټول افغانستان مثال دا د یو کور دی، یو بل سره به همکاري کوو، یو بل ته به
په اقامې د معروفاتو په ازالې د منکراتو کې لاسونه ورکو یو بل سره به موږ تاسو همکاري کو او بیا خلکو سره کوشش کو په اقامې د معروفاتو کې په ازالې د منکراتو کې موږ او تاسو ډیر بهترین عالی اخلاقونه کار واخلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم. دا زمونږ ستاسو لپاره یو نمونه ده. موږ تاسو لپاره حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وې زه ماشوم ما نابالغ ما نبی علیہ السلام یو کار پسې ولګلم زه ماشوم چې ویلم لاړم لاره کې ماشومان لوبې کوي زم ور سره ودرېدم بیا اخته شوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راغی وې د شاته سټ نه ونیولم ما ته چې یا انیس کار پسې نه تل وې ما چوکتل نبی علیہ السلام ماشوم وې ما ته والله کلاړ شم کار پسې خو ولاړم موري ولا کلاړ شم. بیا انس رضی الله عنه سوی ولا ضربني ولا قهرني ولا قهرني ني اوهلم ني راته غوسه وکړه ني زور نه وکړه ذکر په سلام نبی رسول الله بیرته داسې اخلاق او دا اخلاق ما بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په صحابه کې په مسو کې د دې په خاندان کې د دې اخلاقو کردار روان. علي بن حسن د امام حسن رضی الله تعالی عنہ د هغه یو بچی د علي نومي یو ځل د هغه یو خادمه وا یو وینځه لاس کې ورته وبا چولې چوبیا چولې لاس وینځله هغه لوټه قدرتي د هغه لاس نه وغورځېد چې وغورځېدل لاندې خاورو کې اوبه وغورځېدلې دا خاورې دا اوبه ټولې د دې په دې کالیو باندې راغله د کالي ټول ورته خراب کړ د خاورو د اوبو نه ډک شو. نو علي بن حسن د دې وینځه ته داسې ډېر په غوسه باندې داسې وکتلې او طبعا سړی غوسه کېږي هغې چې داسې وکتلې وینځه وخیاره وه بیا ولې په غوسه وکتلې د کامل مؤمن صفت دا دی چې والکاظمین الغیظ چې هغه به غوسه خوري غوسه نه کوي تا ولې غوسه وکړه هغې ورته ویلې کظمت غیظي غوسه مې وخوړله او بیا ورته وایي نه دویم صفت کامل مسلمان دی والعافین عن الناس خلکو ته عفم کوي وی عفوت لکی عفم ام درته وکړه وی نه دریم صفت ام دا دی چې والله يحب المحسنین الله نیکوکار خوښوي هغه ورته نیکي مې داره چې زه آزاده مې کړې الله رضا دپاره دغسې اخلاق خلقوي په دغسې کردار باندې وکړو داسې ونه کو چې زه د امارت سړی یم د امارت طرف نه منتخب یم یا زما جماعت یا زما مسجد دا رسمي دی زه د حج اوقاف سره تعلق لرم خلاصېدی نه شي ولا داسې ونه کوم ولا داسې ونه کوم نه افغانان په زور نه اصلاح کېږي افغانان په کوتک نه اصلاح کېږي افغانان په ټوپک نه اصلاح کېږي د افغانانو اصلاح که کو دا به په تربیت او په اخلاقو باندې که په زور کوله خو انګریزانو به کړي وو اصلاح راوستله دا تابع کړه نه که په زور کېدله روسانو به کړي وو چې دا دشتې به د ټانګونو نه ډکې وي په سونو تیارې به ګرځېدلې که په زور کېدله د ټول دنیا بدماشانو به کړي وو خلوی امریکې شکست خوړی امریکا نه د ټول دنیا بدماشانو شکست خوړی افغانستان کې یوازې امریکا خو نه ده دا خو دوه کم 50 ملکونه وو الحمدلله ټولو شکست خوړی که په زور کېدله دوی به اصلاح کړې وه په زور نه کېږي افغانان مسلمانان دي چې هر څوک دي منګه چاته ګوره د حقارت په نظر ونه ګوري بیکاره نظر باندې ونه ګوري افغانان یا مجاهدینو عملا جهاد کړو ټوپک په اوږه باندې روسانو مقابل کې جهاد وکړو په تیل شرکلن دور کې د امریکایانو د دې ناټو په خلاف باندې جهاد وکړو یا یې همکاري کړې یا یې مسلمان مجاهد یو دې ته رسولې یا مسلمان مجاهد ته شپه ورکړې ده یا مسلمان مجاهد ته رهنمایي کړې ده ستا په دې کابل کې دلته فدایي حمله نه کېدلې د ناټو مرکز ته مجاهدین نه ننوتل ارګ بره بلاخانو ته ونه ختل بره بلډنګ منزلو ته دې ته ونه ختل مجاهدین دا د چا په واسطه دا ستا په واسطه باندې دا رهنمایي ورته وشو تا ورته زمینه برابر کړه دی افغان مسلمان ولس ورته زمینه برابر کړه دی ورته رهنمایي وکړه
دی ورته شپه ورکړه او که هیڅ هم نو دا افغانانو مسلمانانو د مجاهدینو راتلو دپاره دعاګانې وکړي چې الله تعالی اسلامي نظام راولي، مجاهدین کامیاب کړي. د هغه مظلومانو افغانانو د کونډو د یتیمانو دعاګانو په برکت باندې الله اسلامي نظام راوسته. نو ټول افغانان علما خو څه کوي، ټول افغانان ټول مسلمانان د اشغال په خاتمه کې دا د طالبانو سره د اسلامي امارت سره الحمدلله دا ټول شریک دي. اسلامي نظام اسلامي امارت دا زمونږ استاسو شریک کور دی او ټول به انشاءالله په دې کې خدمت کوو. دا د یو شخص نه دی، دا د ملا نه دی، دا د طالب نه دی، دا د مجاهد نه دی، دا د حاجي نه دی، دا د ښځې سړي نه دی، دا زمونږ استاسو مشترک کور دی. خو لیکن کوشش دا وکړو، کوشش چې موږ او تاسو که امامت کوو خطابت کوو نیت هم دا چې رب العالمین رانه راضي شي، رب العالمین راضي شي. دا به زموږ او ستاسو نیت وي، دا به زموږ او ستاسو مقصد وي. که موږ ته یو 15 روپۍ امتیاز یا د امارت د خوا راکولی کېږي یا مقتدیانو د خوا نه راکولی کېږي، که موږ دا کار د الله رضا دپاره وکړو دا امتیاز بندېږي؟ نه، دا نه بندېږي. یو سړي کور جوړ کړی، چې کور یې جوړ کړی به د کور کې دروازه کړکۍ یې پرېښې وه، کړکۍ خو پېژنې، کړکۍ یې پرېښې وه، دروازه یې پرېښې وه. چا ته نه پوښتنه کړې وه چې دا کړکۍ دې ولې پرېښودله؟ وایي دا مې دې دپاره پرېښېده چې هوا پې باندې راشي، دا کوټه یخی. هغې ورته ویلې د خوی په منه خو داسې به دې ویلې چې په دې کړکۍ باندې اذان واورم نو هوا خو پکې بندېدله نه که نه، ثواب به دې هم کېدله. 15 روپۍ امتیاز موږ ته را روان دی، خو موږ امامت خطابت د دې ولس خدمت د دې ولس دینسازي دا به موږ صرف په دې نیت باندې کوو چې الله تبارک وتعالی زموږ نه راضي شي. که 15 روپۍ امتیاز موږ ته راکولی کېږي هغه بندېږي نه، هغه موږ ته هسې هم رارسېږي. کوشش هم به دا چې الله موږ نه راضي شي. که زمونږ نیت د الله رضا وي، نیت هم خالص وي، بیا به زمونږ په دې اعمالو کې ځکه به تاثیر هم زیات وي، زمونږ د اعمال به اثر هم ډېر زیات لري، بیا به تاثیر پکې زیات وي.